د افغانانو اتل راشد خان ارمان د پکتیکا او خوست زلزله ځپلو سره ستره همکاري وکړل. د راشد خان ارمان په غوښتنه له 100,000 پاونډو زیاتې پیسې ټولې سوې. دا چې بشپړ حال څه دی ویډیو پوره وګورئ، په هر څه به پوه سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د راشد خان په غوښتنه لسګونه زره پاونډه ټول سوي. بهر میشتو افغانانو له زلزله ځپلو سره د مرستې په لړ کې د انټرنیټ له لارې له 100,000 پاونډو څخه ډیر ټول کړل. افغان فعالانو او یو شمیر بهرنیانو د یوه انټرنیټي سایټ یعنی گو فونډ می له لارې افغان زلزله ځپلو لپاره له 100,000 پاونډو نه ډیرې پیسې ټولې کړې. تېره شپه د افغانستان په وخت د شپې 10 بجې په انټرنیټي سایټ کې د راټولو سوو پیسو اندازه 101,540 پونډه چې 140,500 ډالر ترې جوړیږي څرګندیږي. د دغه ویب سایټ د معلوماتو په اساس په دې چنده کې جمشاد 2222 پونډه، اجمل حبیب 1000 پونډه، اختر ویس وزیری 660 پونډه، هارون ملک 600 پونډه، زرمینې وزیری 580 پونډه اچولي دي. دغه راز صفت الله اوریاخیل، اکرام افغان، فیصل سادات، ولی محمدزی، تراس خان، کلیم اعظمي، راشد خان ارمان او دوه نورو کسانو چې خپل نومونه ویب سایټ ته نه دي ورکړي هر یوه 500 پونډه ور اچولي دي. نورو برخوالو له 490 څخه ښکته ان تر 3 پونډو پورې اچولي دي. ویل کیږي چې د لوی پکتیا او ننګرهار د زلزله ځپلو لپاره تر اوسه د بیلابیلو هیوادونو او مؤسساتو لخوا د شاوخوا 15 میلیونه ډالرو مرستې ژمنې سوي دي. یو شمیر د نظر خاوندان وایي ښه به وي چې دغه ډول پیسې د هغو خلکو لپاره چې کورونه یې وران سوي او یا له ورته خطر سره مخامخ دي د سیمې په هوارو ځمکو کې د ښار په بڼه ارزان یو منزله پاخه کورونه جوړ کړای سي، څو په راتلونکي کې د داسې پیښو په صورت کې خوندي پاتې سي. قدرمنو لیدونکو، نړۍ مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. د راشد خان ارمان مینوال دې حتما ویډیو شیر کړي او زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړي. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت او ښې چارې د الله په امان.